د ننګرهار د فری فایټ فدراسیون مشر وایي چې دغه اکاډمي د یاد ولایت د ورزشکارانو لپاره جوړه کړې تر څو پکې غوره تمرینات ترسره کړي او په نور میدانونو کې د ختیځ زونو په ځانګړي ډول د ننګرهار لپاره ښې لاسته راوړنې ولري. بل پلو د بدن روزنې د ریاست مسؤلین وایي چې په دې وروستیو کې د ننګرهار ورزش ډېر پرمختګ کړی چې پر وینا یې دغه اکاډمي جوړول یو مثال دی. دوی وایي ډېر ژر به په 300 جریبه ځمکه کې د ورزشي بېلابېلو جمنازیمونو د بنسټ ډبره کېږدي. نو زموږ ورزشکارانو به نتیجه نه ورکوله په ولایتونو کې، مرکز کې، خارج کې. علت یوازینی همدغه و چې لوی ننګرهار مشرقي رنګ نه لرو. نو ما دغه یو احساس را سره پیدا سو، نو د خپل شخصي امکاناتو څخه مې نو دغه یو قفس او رنګ منظم کمپ جوړ کړي. زما په فکر باندې په ټول افغانستان کې لومړنی کمپونه به ډېر وي، خو لومړنی کمپ به په دغه رقم سټنډرډ جوړ شوی دی. د ننګرهار والي چې دغه اکاډمۍ په پرانیسته کې ګډون کړی وویل چې ورزش د صحت لپاره خورا مهم دی. نوموړي ورزش د سولې په برخه کې هم مثبت یاد کړ. ټیم ورک دی، یو بل سره مینه او محبت دی، دا په ټولو شیانو کې پکار دی. نو په سپورټ کې دغه ټیم ورک، مینه، محبت دا ټول سره یادوي. څنګه د یو چا سره هم رقابت وکړي او هم صحت دې ښه شي او هم په دشمنۍ بدل نشي. د ولسي جرګې لومړي مرستیال امیر خان یار وویل ورزشکاران د ټولنې مهمه برخه ده او پر وینا یې چې هر وخت دوی ملاتړ کوي. دوی له ورزشکارانو وغوښتل تر څو خپل اتفاق وساتي. چې ورزش هم د صحت او هم د ذهن هم د روح د هر شي لپاره د سلامتیا ضامن. هغه به مواد مخدر ته مخه نه کوي، هغه به نور داسې بانډونه چې هغه زموږ او ستاسې د ملک پر خرابۍ کې لاس لري هغې ته به مخه نه کوي. د ننګرهار د ورزشي خبر اعلانو اتحادیې مشر د ننګرهار ورزش تر پخوا ښه یاد کړ او د رسنیو له استازو یې غوښتنه وکړه تر څو د ورزشکارانو ستونزو ته په سم ډول انعکاس ورکړي. که لاسرسی ورته وشي واقعیت خبرې ورزشکاران د سولې سفیران دي. که موږ یې ښه بېلګه وګورو، کرکټ چې د هر قوم د هر ولس خلک ورته راځي او په یو چغه باندې افغانستان د زنده‌باد چغه کوي، نو دا د موږ د سولې سفیران دي او دوی ته باید کار وشي. معاون صاحب ترڅنګ په کابل کې چې موږ کوم مسؤلین لري هغوی باید دوی ته لاسرسی وکړي او د دوی لاسنیوی وکړي. او زه په خپلو بیا هم همسنګرو ملګرو باندې غږ کوم چې د دوی ستونزې واخلي او له مسؤلو چارواکو سره شریک کړي تر څو دوی لا هم غښتلي شي. فری فایټ سیالیو په هېواد کې پخوا د ګوتو په شمېر لوبغاړي درلودل، خو په دې وروستیو کې د مرکز کابل سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ډېر مینوال پیدا کړل. ودان مینوال، انعکاس راډیو تلویزیون، جلال آباد.